د جنرال موبین صاحب خفه کېدل په زرهاو نه په لکاو نه په میلیونهاو افغانانو زړونه به د دې نظام نه تورېږي او ستاسې به په خلاف کېږي. لکه څنګه چې د پوهنتون استاد جاوید مومند صاحب بندي دی په زرهاو نه په لکاو نه په میلیونهاو افغانان تاسې سره اختلاف لري. لکه څنګه چې په ایران کې دا د افغانانو واقع راغلي چې څوک وایي چې 260 شهیدان دي، څوک وایي چې 300 شهیدان دي. تر اوسه پورې تاسې د دې پوره وضاحت نه دی ورکړی چې دا واقع شوې ده که نه ده شوې. جنرال موبین صاحب هغه شخص چې د اسلامي اماراتو دپاره د طالبانو دپاره هغه قرباني په میډیا کې ورکړي چې دلته په هغې وخت کې چا جرأت نشو کولی چې د طالب دفاع وکړي او د هغې دپاره مبارزه وکړي. مګر جنرال موبین صاحب دا ویډیو دا خبرې چې بېګای کړي دي، قسم په خدای چې د سړي زړه توی شي د افغانستان نه چې د افغانستان دپاره زه بیخي خدمت ونه کړم. هغه وایي چې زه واده ته لاړم او ما سره خلکو عکسونه یا ویډیوګانې کولې. هلته نه اسلامي اماراتو یا ملا صاحبان راله راته ویل چې دا عکسونه ایستل ناروا دي او سیاه مهربانه دا ویډیو کول هم ناروا دي. دا کوم اسلام دی؟ اول ته دغه ملا صاحبانو نه پوښتنه وکړه که دغه ناروا وي نو تاسې په قطر کې ولې کېناستئ، ولې هم دفتر ایله کوو، ولې هم هلته ویډیوګانې کولې، ولې هلته خبر اعلان اتلو، یا په مسکو ته ولې تللی، دا غونډې ولې د امریکایانو د روسانو یا د نورو خارجیانو سره کولې یا د جمهوریت سره هم کولې. هغه وخت ناروا نه، اوس ناروا ده. او بیا ته کوم ځای نه ته د اسلام راوړې چې دا موجوده په افغانستان کې چې کوم ټکنالوژي استعمالیږي، که هغه انټرنیټ وي، که هغه موبایل وي، که هغه ټوپک وي، که هغه سرک وي، که هغه ارګ وي، دا چا جوړ کړي؟ دا خو ټول امریکایانو جوړ کړي که نه؟ دا خو امریکایانو په لاس جوړ شوي که نه؟ دا ډالر د کوم ځای نه راځي؟ دا تیاره د کوم ځای نه راځي؟ ملا صاحبه د خدای په لحاظ باندې د دې اسلام نه، د دې اسلام نه او د دې افغانستان نه د خلکو ړونه مه توروئ. په همدغه شیانو باندې قسم په خدای دی چې خلک د ورځ په ورځ باندې لاره وروړه یو طرف ته کوي. تاسې د جنرال موبین صاحب مینهوالو ته وګورئ. هر سړی دلته په دې خپل ولس یا په دې خپل افغانستان کې ځای لري. نن وګورئ تاسې نو ټول ځوانان روان دي چې مهربانه خارج ته د نه ځي وروره مسافر کېږي. ولې د نه مسافر کېږي؟ خو ستاسې همدغه سخت لرګي چې تاسې راغستې ده. ستاسې بچیان دي پوهنتونونه هم وایي لکه د مجاهد لیډرانو په شان دي. ستاسې بچیان دي سیاه مهربانه مکتبونه هم وایي سیاه مهربانه ګرځي راګرځي دي. تاسې هم ګرځئ راګرځئ په تیارو کې او د 4 کیمرو والا موبایل د استعمالۍ تا لپاره روا دی. مګر جنرال موبین صاحب دپاره سیاه مهربانه عکس ایستل او یا نور افغانانو دپاره ویډیو کول چې دا ناروا ده. بیا بند کړئ دا موبایلونه هم ختمه کړئ، د جیبونو نه وغورځوئ، ختم کړئ. دا د امریکایانو نه چې د کوم سامان پاتې دی، دا مهمات دله پاتې دي، دا سړکونه دله پاتې دي، دا هر شی بیا د خاورو سره خاوره کې بیا خپل شیونه جوړ کړئ. بیا به هم د زور وګورم دا د تن جامې هم دله کافرو جوړې کړي، دغه پټګۍ هم دله کافرو جوړ کړی، دغه تسبیح چې په لاس کې دا هم دله کافرو جوړ کړی. ولې کوئ ظالمانو؟ ولې کوئ داسې کارونه کوئ چې تاسې ورځ په ورځ باندې د افغانانو زړه توروئ د افغانستان نه؟ په داسې کارونو باندې قسم په خدای دی چې د خلکو د اسلام نه ورځ په ورځ زړه تورېږي. دا ملحدین چې اضافه کېږي همدغه شی نه ګوري چې دا څه رقم اسلام دی، دا څه رقم افغانیت دی. مونږ چې خدای ته افغانستان جوړ کړي، ته د افغانان په اتفاق او اتحاد سره کې تاسې وروره داسې کارونه کوئ چې جنرال موبین صاحب څو ځله بندي کړو وروره، داسې نور وروره جاوید مومند په شان بعضې ما ته ولیکي وایي ته منافقت مه کوه. دا 3 کالو مسلمانان چې طالبانو سره پیدا شوي دي په اروپا او په یو دی او په بل دي کې ناست دي، چې دا خو نظام حق لري چې خلک ونیسي او خلکو نه پوښتنه وکړي، چې نظام دا حق لري چې خلک ونیسي او خلکو نه پوښتنه وکړي. خو زه هم دا حق لرم چې د افغانانو پوښتنه وکړم چې 260 یا 300 په ایران کې شهیدان دي یا دي یا نه دي، دلته صفایي ورکړم، ولس ته صفایي ورکړه که نه. بس دا والله که داسې حکومتونه کېږي، دا حکومت ستاسې کوږ روان دی او کوږ بار تر خپل منزله نه رسېږي. زموږ په دې وطن نه خوږېږي. درک کړئ چې بیا در باندې ګوره حالت را نه شي، دښمنان درته ناست دي. نور هم خوښه خپله، خو موږ د جنرال موبین صاحب سره یا جاوید مومند صاحب په شان دي، نور خلکو په شان دي. پرون یو بل وکیل دی شاپور احمدزی، هغې مې ویډیو کړی چې ما سره وروره کاټ را سره دی سیاه مهربانه د اماراتو، بیا مې وروره طالبان راته وایي چې ادي طالب راته وایي چې دا دې نه چلېږي، دا دې واغه دی. داسې وړې خبرې نه دي. تاسې اوس په چوکۍ ناست یاستئ، تاسې ته دا شی نه ښکاري چې کله در باندې چپه شوه لکه په 2001 کې بیا به راته معلومات وشي دا زموږ خبرې رښتیا دي که دروغ دي. لکه څنګه چې په جمهوریتیانو باندې دا کار وشو موږ به ته چغې والې سیاه مهربانه د چا خبره نه اورئ. داسې تاسې مستئ که داسې وي د سیاه مهربانه باید تاسې دا د امریکایانو یو شی استعمال نه کوئ. بیا خپل ځان ټکنالوژي خپل ځان له بیا شیونه جوړ کړئ چې معلومات هم وشي چې تاسې څومره خدمت کوئ.